د مینوالو شور زیات دی، خو دا په واورو پوښلي غره ته خیژي. کمیلا امریکایي ورزشکاره ده چې د بامیانو د یخ لیدلو لپاره راغلې ده. دا بامیان ولایت د ورزشکارانو لپاره غوره ځای ګڼي. بامیان ډیر ښکلی ولایت دی. له سفر وړاندې زما باور نه کېدو. د بامیان ښکلي غرونه، واورې او دا دغه واوره د سکي کولو لپاره ډیره ښکلې ده او دا ځای ډیر په زړه پورې دی. یخه هوا، له واورو ډک غرونه او د ژمي په موسم کې واورې ورېدنې د بیلابیلو برخو ورزشکارانو او ځوانانو ته د ورزش زمینه برابره کړې ده. د ولایت ته هر کال زیات شمیر کورنیو او بهرنی ورزشکاران راځي. ما که اینجا برای نمایشی یخناوردی در اینجا آمدیم. در اینجا که مثلا گروپ اسکی هم است و گروپ از دیگه نهادها آمده و از طرف ما فقط نمایش یخناوردی رو برگزار میکنیم. دغه ورزشي سیالۍ له تیرو 3 کلونو راهیسې هر کال په دغه ولایت کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د بیلابیلو برخو ورزشکاران ورزش کوي. قرار است که تیم دختبانوان اصل در حدود 28 نفر خارجی و داخلی از یخهای بندامیر از آبشارهای یخ بالا برند تا سر بند. د سږکال په سیالیو کې د سکی، سنوبورډ، ګورلینګ او غرختونکو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې د ژمنیو سیالیو د پرمختګ او دغه شان یاد ولایت ته د سیلانیانو د زیاتېدو په هدف ترسره کیږي.